په لندن کې میشت د کډوالو د حقونو له مبارز ګلولي پسرلي سره خبرې کوم. پسرلي صاحب سلام، پروګرام ته په خیر راغلی. فرانسه او برېټانیا دواړه بډای او پرمختللي هیوادونه دي، خو پوښتنه دا ده چې ولې کډوال فرانسې برېټانیا ته د راتلو هڅه کوي؟ شکیب جان سلام. زما په نظر برتانیا ته چې څوک راځي فرانسې نه، هغه په دې خاطر راځي چې دلته به خپل خپلوان لري، یا په دې خاطر چې فرانسه کې کوم حقوق چې دلته ورته ورکول کیږي هغوی فکر کوي چې دلته موقع ورته زیاتې پیدا کیږي چې کار وکړي، درس ووایي او پرمختګ وکړي. او بل دا چې فرانسه کې ډېر زیات مهاجرین دي، خو زما په نظر ډېر کم خلک غواړي چې فرانسې نه برتانیا ته راسي. صحیح. د برېټانیا حکومت وایي چې د فرانسې او برېټانیا په اوبو کې د ګزمو لپاره یې کښتۍ لیږلي. فکر کوي چې تازه اقدامات د کډوالو د راتلو مخه ونیسي؟ مشکل په دې کې دی چې برتانیا نه غواړي چې خلک دغه ډینجرس لارو باندې راسي، خطرناکو لارو باندې راسي، خو دې ته نظر نه ښه کوي چې خلکو ته یو قانوني لاره پیدا کړي چې څنګه هغوی کولی شي چې راسي دلته څوک خپل خپلوان لري هغوی سره یو ځای سي، دلته قانوني طور باندې راسي. نو د کښتۍ لیږل که څه هم ګټور نه دي، دوی باید فرانسه کې دې مشکل ته یو حل و فصل یو لاره پیدا کړي. او بل دا چې د فرانسې حکومت سره د برتانیا اړیکې د مهاجرینو په سر باندې یو څه کړکېچنې هم دي، او دا کښتۍ لیږل د دې په ځای چې خلکو ژوند وژغورل سي هغوی ته تهدید ورکول کېږي. نو زه امید لرم چې دغه تقریبا یو سل او څو کسان چې تر اوسه پورې په دې اوبو کې راغلي، دا اوبه د دنیا بیزیترین مصروف ترین سمندر دی چې کښتۍ پکې غټ غټ کښتۍ پکې تېرېږي، نو خلکو ژوند ته ډېر زیات خطر دی. نو ښه به وي که موږ دوی ته یو لاره پیدا کړو چې هغوی په قانوني طور باندې برتانیا ته راسي. پوښتنه دا ده چې اوس د برېټانیا د مهاجرو د منلو یا د پناه غوښتونکو د منلو پالیسي څنګه ده؟ آیا افغانان منل کیږي یا د نورو هیوادونو مهاجر او کډوال چې هلته ځي منل کیږي؟ د برتانیا پالیسي د مهاجرت په حساب باندې اول نه ډېره سخته ده، او ډېرو کم خلکو ته دلته اسناد ورکول کېږي. کله چې خلک راځي او په دې مشکل سره هم راځي، نو د خلک امید لري که دا برګزټ وسي کېدای سي مهاجرین افغانان زیات ومني، ځکه چې اروپایان وځي تقریبا شاوخوا بیا به اروپایان نه راځي. نو زما په نظر د مهاجرت د منلو په قانون کې کوم تبدیل نه دی راغلی، که څه هم د هغون جوړجاړی د هغون مشکلات چې دوی اروپایي اتحادیه سره لري هغوی نه غواړي چې وځي هغه د مهاجرت او د کډوالۍ د وجې نه وځي. که څه هم دغه برتانوي مهاجرینو ته ضرورت لري چې دلته کارونه وکړي او د ملک کې اقتصاد پرمختګ مخ ته بوځي، بلې خوا نه هم نه غواړي. خو د کډوالۍ کوم خلک چې راځي د مهاجرت په حساب باندې افغانستان او جنگي ملکونه، د هغوی په هغه کې د برتانیا کوم تغییر نه دی راغلی. صحیح. تاسې د برګزټ یادونه وکړه، له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو موضوع ډېره اوږده شوه. آیا نن به پارلمان د صدراعظم مې طرحې ته رایه ورکړي؟ زما په فکر تریزا مې دا کوم طرحه چې راوړې دا پارلمان به ونه مني، او کله چې دا ونه منله نو تقریبا 2.5 کاله کېږي دغه نیګوشیشن روان دي اروپایي اتحادیه سره. اروپایي اتحادیه 22 ملکونه په یو خوله غږېږي، او زموږ دلته په برتانیې پارلمان کې 650 غړي دي، هغوی هر یو ځان ته مختلف نظر لري. نو په دغه طرحه کې څه راغلي دي چې پارلمان نه غواړي ومني؟ دې کې ډېر شیان دي. هغه دا چې کوم ممبرشپ د دوی اروپایي اتحادیه سره اوس لري هغه ډېر زیات په ګټه دی. کله چې وځي دوی به پیسې هم ورکوي او دوی به هلته خپل غږ نه لري، دوی به په میز نه ناست. نو بل دا چې د نوردن آیرلند د شمالي آیرلند د سرحد مسله ده چې هغه دوی ته ډېره مهمه ده. دوی وایي اروپایي اتحادیه وایي چې باید که چېرته دوی سره کوم طرحې ته ونه رسېږي په آینده کې، نو هغوی به شمالي آیرلند په اروپا کې د اروپا دغه اقتصادي هغه کې کسټم یونین کې یا سنګل مارکیټ کې یو ځای کې، نو هغه د خلکو ته د منلو وړ نه ده. ډېرې دې اګریمنټ کې ډېرې خبرې داسې راغلي چې د برتانیا په تاوان دي، خو دوی اوس غیرت کې راغلي، دوی وایي چې هر څه کېږي موږ باید اروپایي اتحادیه. نو ظاهراً داسې ښکاري چې د صدراعظم مې کابینې له اروپایي ټولنې سره بحثونه کړي دي، خو دننه په کور دننه خپل کارخانګي سرته نه ده رسولی. واقعا همدغه تقریبا اوس پورې 14 وزیرانو استعفا ورکړې، تقریبا 3 وزیران چې د هغوی همدغه وظیفه وه چې دغه برګزټ نیګوشیشن وکړي چې هغوی خپله د حکومت سره موافق نه دي. هغه به نن د تریزا مې د دغه ډیل چې خپله یې نیګوشیټ کړی، خپله یې هغوی سره په خبرې اترې کړي، د هغې په خلاف به رایه ورکوي. نو دوی کیسه ډېره جنجالي روانه ده، فکر نه کوم چې راتلونکي 2-3 کالو کې به هم حل سي. ګلولي پسرلی صاحب ډېره زیاته مننه له معلوماتو څخه. خوشحاله اوسئ.